الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين اما بعد اکثر رونه دا تپوس کوي چې د ښځې او سړي په منځ کې فرق شته دی او که نشته. په قرآن کریم کې الله رب العالمین ارشاد دی: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اطاعت کوئی د الله رب العالمین او اطاعت کوئی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او مو بربادوي عملونه خپل په مخالفت د دې دواړو. نو په نیکو اعمالو کې منس هم یو نیک عمل دی او یو مهم رکن دی د اسلام چې د دې ادا کول په نارینه او زنانو دواړو باندې فرض دی. د قرآن کریم او سنت پر رڼا کې دا معلومول ضروری دی چې آیا د نارینه او زنانه په منځ کې فرق شته دی او که نشته. د دې مسلې دوه صورت دي. یو صورت دا دی چې د نارینه او زنانه په منځ کې خارجي فرق خوشته دی. خارجي فرق دا مطلب دی چې دا فرقونه د نارینه او د زنانه په منځ کې د منځ نه بهر دي. لکه مثال په طور باندې نارینه به په منځ کې د نامه نه واخله تر زنګونه پورې خپل عورت پټوي او اوږې پټول ورسره هم ضروری دي. باقی بدن پټول دا صرف د ادب په درجه کې دي. که په منځ کې د اوږې او د نامه نه زنګونو پورې حصه پټي او نور بدن حصه ښکاره شي نو په دې سره مون نه فاسدېږي. په دې باندې دلیل دا حدیث دی. عمر ابن ابي سلمه رضی الله تعالی عنہ فرمای: رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت ام سلمة وازعا طرفيه على عاتقيه. ما رسول الله صلی الله علیه وسلم د ام سلمې رضی الله تعالی عنها په کور کې ولیدو چې په یوه کپړه کې مونځ کولو او هغه یې د خپل جسم نه راتاو کړې وه او د هغې دواړو او د هغې کپړې دواړه طرفونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دواړو اوږو باندې وو. دا حدیث په بخاری شریف کې 356 نمبر حدیث دی او په مسلم شریف کې 517 دی. متفقن علیه روایت دی. او زنانه به ټول بدن په مانځه کې پټ ساتي ما سیوا د مخ او د کفین نه. په اجماع د مسلمانانو سره دا خبره ثابته ده. دغه رنګ ظاهر د قدمینو هم پټول د زنانه د پاره په مانځه کې دا ضروری دي. اگر که یو زنانه په تیاره کې او په کمره کې مونځ ولې نه کوي، ځکه حجاب دا حق د الله رب العالمین دی، د بنده نه نه ساقطي. او ظاهر د قدمینو پټول د زنانو د پاره په دې باندې صحیح حدیث موجود دی چې هغه په ابو داود شریف کې دی چې حدیث نمبر دی 640. د غرنګ مستدرک حاکم اول جلد 250 کې هغه حدیث نقل دی. دویم فرق چې خارجي فرق دی د زنانو د نارینه په مانځه کې هغه دا دی چې د نارینه سرتور سرمونځ کیږي بال اتفاق، خو د هغې زنانه چې هغه بلوغ ته رسیدلی سرتور سرمون نه کیږي. په دې باندې دلیل دا حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای: لا تقبل الصلاة حائز الا بخمار. د بالغ ښځې مونځ بغیر د لوپټې نه نه کیږي. دا حدیث په سنن ابو داود کې 641 نمبر حدیث دی او په سنن ترمذی کې 377 نمبر حدیث دی او سند بالکل صحیح دی. نو دا حدیث دلیل دی چې د زنانه سرتور سرمونځ او یا د زنانه داسې لوپټه زنانه په سر کړي چې په هغې کې د زنانه
ویخته ښکاره کیږي یا داسې نری لباس یا چولی چې بدن پکې ښکاره کیږي نو هغه هم په دې حدیث کې شامل دي. دا حدیث په دلیل دی چې په دې سره مونځ د زنانه نه کیږي. دریم فرق دا دی چې څنګه چې نارینه ته نارینه سړی مخکې شي او جمع ورکوي نو دغه رنګ زنانه هم په جمع سره مونځ کولی شي. یوه زنانه د ځان نه مخکې کولی شي اوله جمع ورکولی شي. لکه دا د صحیح حدیث نه ثابته خبره ده چې یوه زنانه وه د هغې نوم ام ورقه رضی الله تعالی عنها. دا د قرآن کریم حافظه هم وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې زنانه ته فرمایلی وو چې ته خپلو کور والاو زنانو ته جمع ورکوه. لکه دا روایت په صحیح سند سره ثابت دی. ابو داود شریف کې دی 592 نمبر حدیث دی. خو چونکې د نارینو زنانو په جمع کې فرق دا دی چې زنانه چې کله نورو زنانو ته امامت کوي جمع ورکوي نو دا به د صف په منځ کې ورسره ودرېږي او نارینه به د صف نه مخکې ځان نه په مصله باندې ودرېږي. لکه په دې باندې دلیل هغه حدیث د دار قطنی دی 1490 نمبر حدیث دی چې عایشې رضی الله تعالی عنها به کله زنانو ته جمع ورکوله نو په منځ کې به ودرېده. نو دا خارجي فرقونه دي. دغه رنګ دین علاوه نور هم خارجي فرقونه وغیره شته دي. او بیا په فقه حنفي کې چې کومه خبره ذکر ده لکه په شامی باب الامامت کې چې د ښځو په جمع سره مونځ کول دا مکروه تحریمي دي نو دغه خبره د دغه احادیثو په مقابل کې بالکل باطله او غلطه خبره ده. ولې چې په صحیح حدیثو کې د زنانو امامت هغه ثابت دی. نو کوم چې خارجي فرقونه دي د نارینه او د زنانه د مونځ ترمنځ او صحیح احادیثو نه ثابت دي نو هغه خو به بالکل سړی مني. نو دا یو صورت شو. دویم صورت دا دی چې د زنانه او نارینه مانځه کې کوم داخلي فرقونه دي لکه فقه حنفي ذکر کړي دي. لکه په رد المختار شامی کې اول جلسه په 339 کې تقریبا چې د 21 نه زیات ذکر کړي دي. لکه مثال په تور باندې نارینه به خپل لاسونه غوږونو پورې پورته کوي زنانه به اوږې پورې پورته کوي. دغه رنګ نارینه به لاسونه د نوم نه لاندې تړي او زنانه به په سینه باندې ږدي. دغه رنګ نارینه به په رکوع کې ښه ښکته کیږي زنانه به دومره ښکته کیږي په رکوع کې چې صرف دا لاسونه یې د زنګونانو ته ورسي. دغه رنګ نارینه به په رکوع کې د لاسونو ګوتې په زنګونانو باندې خورېږدي او زنانه به یې ملاو کړي ږدي یعنې متصلو. دغه رنګ نارینه به په رکوع کې څنګلې د تشو نه لرې ساتي زنانه به یې متصلې ساتي. دغه رنګ نارینه به په سجده کې څنګلې د ځمکې نه اوچتې ساتي زنانه به یې ځمکې سره لګوي. دغه رنګ نارینه به په سجده کې دواړه خپې ودروي او ښځه به یې نه ودروي. دې نه علاوه نور هم دي خو دا خود ساخته فرقونه دي. په دې باندې یو هم صحیح حدیث هغه ثابت نه دی. د مانځه په دنه احکامو کې نارینه او زنانه دا یو برابر دي او په دې خبره باندې یو څو دلایل واورئ. اول دلیل چې هغه امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې نقل کړی دی حدیث نمبر 631 دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عام خطاب فرمایلی دی خپل امت ته صلوا کما رأیتمونی اصلی تاسو داسې مونځ کوئ څنګه چې زه مونځ کوم. دا خطاب نارینه او زنانه دواړو ته شامل دی. په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د زنانو استثناء نه ده کړي. دویم دلیل دا دی چې که چېرته د نارینه او زنانه په مونځ کې فرق وی رسول الله صلی الله علیه وسلم به مونږ ته بیان کړی وی لکه څنګه چې په نورو احکامو کې فرق د نارینه او زنانه ترمنځ بیان کړی دی نو دغه رنګ به په مانځه کې هم مونږ ته بیان کړی. ولې مونځ خو په ورځ کې 15 وخته کیږي نو که فرق وی نو ضرور به رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته بیان کړی وی. حال دا چې په یو صحیح مرفوع حدیث سره څوک د زنانه او نارینه مونځ کې فرق نشي ثابتولی الحمدلله. دریم دلیل دا دی چې امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح بخاری په اول جلد صفحه 114 کې په باب سنت الجلوس په تشهد کې معلق یو اثر ذکر کړی دی چې کانت ام الدرداء رضی الله عنها تجلس فی صلاتها
جلسة الرجل وكانت فقيها چې ام دردا رضی الله تعالی عنها په مانځ کې داسې کېناستله لکه څنګه چې نارینه کینی او دا یو فقیه یو عالمه زنانه وه. دا اثر امام بخاری رحم الله په خپل بل کتاب تاریخ صغیر کې په سند د مکحول سره ذکر کړی دی. دغه رنګ په صحیح سند سره دا اثر په مصنف ابن ابي شیبه اول جلد په صفحه 303 کې هم ذکر دی. سلورم دلیل په دا دی ابراهیم نخعی تابعی رحمت الله علیه هم نقل دی تقعد المرأة في الصلاة كما يقعد الرجل. زنانه په منځ کې داسې کینی لکه څنګه چې نارینه کینی. لکه دا روایت ابن ابي شیبه اول جلد صفحه 303 کې ذکر دی. پنځم دلیل بدا دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استاد حماد بن ابي سلیمان رحمت الله علیه نقل دی تقعد کیف شاءت څنګه چې د زنانه مرضی وي هغه شان دی په مانځ کې کینی. شپږم مشهور ثقه تابعی عطا بن ابي رباح رحمت الله علیه نقل دی که چرته یو زنانه د سړو په شان منځو کې نو دې کې هیڅ حرج نشته دی. مصنف ابن ابي شیبه اول جلد صفحه 270 کې دا نقل لی. نو دینه دا خبره واضحه شوه چې د نارینه او زنانه په منځ کې هیڅ فرق نشته دی او کوم فرقونه چې خارجي دي او هغه صحیح ثابت وي نو هغه مونږ بالکل منو او کوم آثار چې ذکر شوي دي د نارینه او زنانه د مانځه فرق په باره کې هغه ټول ضعیف دي. مزید وضاحت دپاره که یو سړی غواړي نو هغه دی د شیخ امین الله حفظه الله فتاوا دین الخالص سلورم جلد صفحه 84 دغه رنګ تحقیقی او علمی مقالات د حافظ زبیر علی زی نور الله مرقده اول جلد صفحه 223 او مونس پرانا د احادیثو کې چې دا د استاد محترم د شیخ عبدالسلام الرستمی نور الله مرقده کتاب دی دا غی 234 صفحې ته رجوع کی. الله سبحانه و تعالی دی مونږ ټولو ته د قرآن او سنتو تابعداري نصیب کی او دړون تقلید ندی. الحمدلله.